بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، په تیر درس کې مونږه د مانځه شرایط بیان کړیو، اوس ارکان به بیانو. نو شرایط چې وي دا د مانځه نه بهر وي او ارکان د مانځه دننه وي. نو اوس وایو ارکان بابو، دا باب چې دی ارکان الصلات، رکنونه د مانځه کې دی. وهي او دغه ستتون شپږ دي. ارکان د مانځه چې دي دا شپږ دي. الاول اول نمبر تکبیر الافتتاح، تکبیر تحریمه ده. تکبیر تحریمه اول نمبر رکن دی. والثانی دویم نمبر القیام، قیام دی تکبیر افتتاح ته تکبیر اللام وی او تکبیر تحریمه هم ورته وی. والثانی دویم نمبر القیام، ولاړه ده، قیام کول. والثالث او دریم نمبر القرات، قرات کول، قرات کول. خو دلته دا خبره یاد ساتئ چې کله امام پسې بیا به تاسو قرات نه کوئ، تاسو به قرات نه کوئ، ځکه حدیث شریف کې راځي من کان له امام فقرات الامام له قرات. چاله چې امام وي یعنی د امام قرات مقتدی د پاره قرات دی. او قرآن عظیم الشان کې راځي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. وی چې کله قرآن عظیم الشان لوستل کیږي نو تاسو څه کوئ؟ فاستمعوا، اورئ. نو اوریدل به کله کیږي چې کله مونږ چوپ شو، چې کله مونږ چوپ شو واورو نو په مونږ به رحم وکړي شي، نو تاسو به چوپ ودرېږئ. نور حدیث ګڼ شمیر هم شته دی. او چې یوازې بیا خو به تاسو قرات کوئ، سوره فاتحه به لولئ. والرابع سلورم نمبر الرکوع، رکوع کول. والخامس پنځم نمبر رکن السجود، سجده. والسادس شپږم نمبر القاعده الاخیره، په اخرنه قاعده کې یعنی اخرنه قاعده کول. اوس دا مونږ ارکان خو ویل، اوس د شرط بیانې یعنی حکم بیانې. ومن او هغه څوک ترکه چې پرېږدي شیئا یو شی من هذه الارکان السته، لدغه ارکانو شپږونه، نو فسدت صلاته، نو فاسدیږي مونځ ده. ویستأنف الصلاة، او ګرځي به مونځ مرة اخرى، بل ځل، بل وارې به مونځ بیا را ګرځي. نو نن مونږه شپږ ارکان د مانځه ویلي چې اول نمبر تکبیر تحریمه وه، تکبیر الله، تکبیر افتتاح. دویم نمبر قیام، دریم نمبر قرات، څلورم نمبر رکوع، پنځم نمبر سجده، شپږم نمبر قاعده آخري. او حکم دا شو چې چا دی کې یو رکنم پرېښودو د شپږونه، نو فسدت صلاته، نو فاسدیږي مونځ ده. ویستأنف الصلاة، او بیا به دوباره کوي دا مونځ. که یو شپږونه یو هم پرېښودو نو دوباره به مونځ ادا کوي، دا د مونځ نه دی شوی.